څه ډول خپله غوسه کنټرول او له منځه یوسو. په خپلو اعصابو کنټرول ډېر ستونزمن کار دی. ځینې کسان کله ناکله په ځینو کارونو یا خبرو غوسه کیږي. دا کار طبیعي دی، خو اړینه دا ده چې ګټه ځینې واخلو. هغه غوسه چې کنټرولولی یې نسئ هم ستاسو روغتیا او هم په اړیکو کې ستونزه پېښوي. له دغو ټکو څخه په ګټه اخیستلو سره خپله غوسه کنټرولولی سئ. اول، کله چې غوسه سئ له 1 څخه تر 10 حساب وکئ او ژوره ساه واخلئ. دوهم، کله چې آرام یاست پر خپله غوسه اقرار وکئ. دریم، ورزش د اعصابو د آرامتیا لپاره یو ډېر مهم او ګټور فعالیت دی. څلورم، له خبرو کولو وړاندې فکر وکئ. پنځم، ممکنې لارې وټاکئ. د ستونزو په وخت کې د ډېرو فکري حل لارو څخه کار واخلئ. شپږم، په خبرو کې مو د زه کلمه وکاروئ. د دې پر ځای چې پر نور نیوکه وکئ، په درنو خبرو سره خبرې وکئ. اووم، په زړه کې کینه مه ساتئ. اتم، د غوسې په له منځه وړلو کې له ټوکو څخه کار واخلئ. نهم، آرام کوونکی فکر وکړئ او د اعصابو لپاره ځینې تمرینونه وکړئ. او لسم، په دې پوه سئ چې څه وخت مرسته وغواړئ. د اعصابو د کنټرولولو زده کړه تر ټولو سخته ده. که پوه سئ چې خپله غوسه نسئ کنټرولولی، نو په هغه وخت کې مرسته وغواړئ. له دې مخکې چې داسې کار وکړئ چې وروسته بیا پښیمانه سئ او یا هم کوم چاته زیان ورسوئ. د یوګا حرکتونه یا هم د اعصابو د کنټرول صنفونه همدارنګه له یوه ارواپوه سره مشوره کول درسره ډېره مرسته کوي.